معیوب چې په یو ټولنه کې د مهمو وګړو څخه شمیرل کیږي او د هر چا لاسنیوي ته اړتیا لري، که څه هم په تیر اداره کې د دغه وګړو سره په لوګر ولایت کې د مسؤلین لوري هیڅ ډول مرستې نه دي شوي، خو د اسلامي امارت له بیا ځلې واک ته رسیدو وروسته د معیوبینو ستونزو حل په موخه په ګڼو برخو کې همکاري ترسره کیږي او لا هم هڅې روانې دي. د دغې لړۍ په دوام د یاد ولایت سرې میاشتې ریاست له لوري د مرکز په ګډون ټولو ولسوالیو له 50 تنو معیوبینو او لزګونو تنو یتیمانو سره د ویلچرونو او درسي موادو مرسته وشوه. تقریبا 50 نفرو ته مونږ ویلچرې توزیع کړلې. د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا دا ورته اخیستل شوی او د هغوی لخوا توزیع شولې او هغه یتیمان چې مونږ ته تقریبا څو وخت مخکې یو څه بیکونه وو، هغه کې قرطاسیه باب او نور مختلف نوع اسباب د مکتب هغه هم ورته توزیع کړل. د غرض بیا یو شمېر معیوبین د سرې میاشتې ریاست مسؤلینو څخه د مرستو په ترلاسه کولو کې د خوښي ښودلو سره وایي دوی په یو شمېر برخو کې لا هم ستونزې لري او له مسؤلینو څخه د همکارۍ غوښتونکي شول. هلال احمر صلیب سرخ خوشحال هستیم که همیشه کمک‌ها را که میکنه که مساعدات که دیگه معیوبین برادرای ما کسایش پایش نیست، عضاش نیست، فلج است، دیگه از این مساعدات ها به باسکلا خدا کنه بیشتر کمک‌ها را که میکنه. والا خواهش ما خواهید که یک ویلچر باشه که آدم خودش بتونه از یک جای به دیگه خود به خود انتقال کنه، نباید یک متکی به کس دیگه باشد که او را تله کند یا بالا کند پایین کند. د یادولو وړ ده چې د لوګر ولایت سرې میاشتې ریاست مسؤلینو لوري د مرکز په ګډون ټولو ولسوالیو د بېوزلو یتیمانو، کونډو او معیوبینو د لاسنیوي په موخه هڅې روانې دي چې څه وخت دمخې له یو شمېر سیلاب ځپلو کورنیو سره هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي.